All praises to Allah. نبي ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. درس شريف. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا نبينا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. زما عزتمن مشران و گران ورون و دوستانو، تیر جمعه کې د بیت الله شریف د عزت او د ادب او د احترام او د حق په سلسله کې ما د نورو بعضو څیزونو د عزت او د احترام او د ادب بیان شروع کړ. بعض څیزونه دي په شریعت کې د هغې عزت احترام فرض دی په مسلمانانو او هغې ته د خدای د دین نښې وایي، د هغې په بې عزتۍ دین ختمېږي، د دین اقدار ختمېږي. یو بیت الله شریف مو د هغې بیان مې ورته وکړ د بعضو مسایلو. بیت الله شریف ته دغې طرف ته مخکول شاکول د اودسماتي وخت کې دا د ادب نه خلاف دی په دواړو صورتونو کې، بلکې غسل کول هماغه طرف ته مخامخ سړی برمنډي نه دی پکار، کور والو سره که نږدې کېږي قبله مخ باندې دې نه نږدې کېږي. دا بعضې حکم نی قطعي چې چا په زړه کې عزت او احترام وي خدای هغه ته خیر رسوي بیا او د ده طبیعت کې خدای پرهیزګاري پیدا کړي او دی چې د دې وړو وړو خبرو خیال ساتي نو خدای سهار نه د لوی ګناهونو په خپله بچ کړي. او چې سړی د وړو خبرو خیال نه ساتي سهار نه زړه سخت شي هغه په لویو خبرو کې مبتلا. بیا د حضور پاک د دین د کتابونو د قرآن شریف د دین د هر کتاب عزت او احترام، بیا د هر هغه څیز چې د دین سره تعلق لري او هغې کې علما د دین دي، د دین د علماو د دین د طالبانو د دینی درسګاه او مدرسې د قرآن شریف د حافظانو د دوی عزت احترام ادب دا په مسلمانانو فرض دی. چې چا په زړه کې دین وي هغه د دین د خلکو عزت کوي او چې چا په زړه کې دین ني هغه د دین د خلکو سپکه کوي او دا په خپله د هغه د بېکارۍ علامه ده. عربی کې متل دی فی کل اناء یترشح بما فیه، هر لوښي نه هغه څیز ساسي چې په هغه لوښي کې
نو کلوخی کی شاتی نو شات بپیساتی او کلوخی کی زهری نو زهر بپیساتی دا ما باندې د دین د هر څه خبر سره او مسلمانی او دینداری د دینی هیڅ ذاتی جبر هم راځي اختلاف هم راځي انسان دی هر چا کې کمزوري خو ته به د دین په نسبت د دیندار خلقو عزت احترام د مور پلار د هر مشر د هر نیک سړي چې کومه معاشره کې د خپلو مشرانو د عزت احترام خبرې وي د عالم د بزرګ د حافظ د طالب عزت وي هغه معاشره د ځناورو ده د خرو ده هغه خوري هغه کوي دې سلسله کې مې ورته بیان هم کړی تېره جمعه کې او نن درته یوه بله واقعه ذکر کړې وه د وزیر پاک زمانې ته چې څومره خلک نږدې نو هغه د عزت او د احترام نمونې هغه چې څومره موږ لرې کېږو د دین نه جدا کېږو نو د دې څیزونو حقق هم راځي په زړه کښې هغه څه د طاغوتي طاقتونو د کافرانو سازش هم وي چې دینداره طبقه بدنامي شي ځکه یو څیز چې ختمول غواړي د هغې خلقو سپکه شروع که نه به ختم خو دین ختمول غواړي د دیندارو او د علماو سپکه شروع که دین به ختم شي دا چې څوک دین ختمول غواړي د اسلام دشمنان ناوی دا حرب استوار د حضور زمانه څومره نږدې نو عزت احترام دي نو د حضرت امام ابو حنیفه واقعات سني یوه دغه سفر کې ناست و طالبانو ته سبق د سفر نه بار هلکانو لوبې کول بال ګیم غونډس کې یو بل سره ویستل راویستل هلکانو نو هغه غونډس کې نه هغه بال او ګیم هغه طالبانو په منځ کې امام ابو حنیفه خواته کول ما سوی چونکه زمانه د نیکانو وه ناوارم به ادب و یو هلک زړه کې چې ورشي دا بال لایل لوبې شروع کوم واورو یو ته یې ورشه بل ته یې ورشه هیڅ یو هلک زاور شان چالاکو دا ملایان د کوم ځای نه سودي خو زما وخته پورې سبق دی او زمونږ بال چې دلته پروت وي دا ګیم دا غونډس کې مونږ خو د لوبې نشو کولی نه به روان دی د دې طالبانو په منځ کې ورغی غونډس کې روان حضرت امام ابو حنیفه وړوکي ته خیال چې سبق یې خلاص خیر احوالونه دې شاګردانو ته وایي چې داسې معلومېږي چې دې هلک کې د حرامو څه اثر دی ځکه چې د دې زړه کې حیا نه وه سترګو کې حیا نه وه چې دې راغی دا کار وکړي زما یو شاګرد
شاگردانو چې مخامخ د شاګرد ناست دی، د هغه نوم دی مسعر بن کدام رحمت الله علیه، او د امام ابو داود استاد دی، او د حضرت امام ابو حنیفه شاګرد. هغه وایي چې استاد صاحب نه مې دا خبره واورېده، نو ما ودرېږه د دې هلک معلومات مار مې ورونه تپوس وکړه چې دا وړوکي څوک دي چاوي دی نوم دی د فلانکي کاکا دی، پلار نه وایم ما استاد جي داسې کار کړی دی، زمونږ استاد صاحب دا ویلي چې څه حرام خوره هغه خو زه دا کاروبار کوم زمیندارو دکاندارانو چې دي زه خو حرامه روزي نه کړم، خو چې زما زوی دا بې ادبي کوي به نو ودرېږه زوی د مور نه تپوس راغی د عالم دار ودرېد، هغه سړی د ماشوم هغه پلار هغه کور ته نه وه، او ښځې ته پخوا وایي چې ستا زوی نن دا بې ادبي کړې دی ته څه دې کړي دي؟ هغې وایي ما هېڅ نه مې کړي، نو رښتیا وایه نو چې ته سره وړې هغه خورو، که ته آرام نه وړې خو آرام به م خوړي، چې هغه ته نور هم زور وکړو وایي سرایات وي نور څه راته رایاد نه دی، اوس راته یو خبر رایاده دا ماشوم چې لا پیدا نو یو ورځ زه د وړو اخلو ته کېناستم، خانک کې مې وواچو، دا ښځې چې وړه خمبیره کوي نو زړه خمبیره پکې شي، ما خپل ځای کې وکتل چې خمبیره شته که نه، نو خمبیره نه وه، زه د وړو نه پاڅېدم او ګاونډیانو کره ورغلم، ښځې د یو بل نه غواړي، ګاونډی مې نه وه او خپلتي ته نغري پرته وه، د هغې د خپلتیا نه ما خمبیره راوایسته، هماغه څه به ورته ویم داسې دومره شینل، هغه ورځ خمبیره ما واچوله دې وړو کې، او وړه مخکولي دي او خوړلي مې دي، او د هغې هغه شپه باندې ما ته نږدې شوي، او د هغې شپې نه د دې ماشوم امید پیدا شوی، نو که څه د حرامو اثر وي نو دا دی نور ما حرام نه دي کړي. هغه سړی راغی مسعر بن کدام ته ویلي، مسعر بن کدام وایي سبحان الله د دې لږو حرامه دومره اثر د کوم قوم چې روزي حرامه وي هغوی ورونه به عزت او احترام او حیا کوي، د کوم سړي چې په خپله ژوند حرام وي او مردار لویږي هغه کې د دیندارو خلکو احترام نشته، نو حرام خور دی، نو هغه خېټه ګنده ده. موږ او تاسو به د علماو د دیندارو عزت او احترام هېڅ که هغه کې غلطي هغه پېښه او خدای پاک وشي، هغه خدای علاوه دوزخ کې ځوړندي چې خستم یو جرم دی، خو زما ستا مسله خو دا وه چې مونږ به عزت لکه ما ورته د مور پلارو زمونږ په دې ملک ډېر خلک دي داسې چې
هغوی دا بیا پیشه ګرځولو او دا د انګریزانو یو پالیسي ده چې د پښتنو د زړونو د علماو عزت وباسي نو هغوی به کامیابېږي نو د هغوی دین او اسلام د خپلې لارې عذري ګڼي او دا ورته پته نه لګي چې پښتون قوم من حیث القوم ټول دا د دین عاشقان دي دا چې چا کوشش کوي نو هغه په خپله مذکور کوي زمونږ په دې ملک کې ټول هندوستان پاکستان د دین حفاظت د علماو د برکت راغلی تاسو خدای سوچه ګیري وینئ یا حیا پرده وینئ د مور او د خور تمیز وینئ جماعتونه وینئ چې آباد دي او روژې او حج وینئ دا د دې علماو برکت دا لیډرانو نه دي کړی دا خانانو نه دي کړی دا جاگیردارانو نه دي کړی دا نوابانو نه دي کړی دا خلق خاصه د غیر قوم غلام کېږي یا د پیسو عاشقان کېږي انګریزان چې په اول ورځو کې راغله د شاهجهان زمانه کې د سوداګرو په جامه او لکھنؤ کی محله جوړه کړل نوی فرنګي محل دی او بیا ورو ورو اثر او رسوخ یې زیاته حتی که چې ملک یې وایست چې ملک یې وایست نو ځان سره به هغوی پادریان راوست او پادریانو باندې به دا کار کوي چې خلک د دین نه متنفره کړي هېڅ د هغوی د خپل غرض دپاره جعلي ملیان هم پیدا کړي او جعلي پیران هم پیدا کړي خو عالم پېژني عام خلک خو هغه نه پېژني یو غټ پټکي دیوالي شین پټکي مری ته به تسبیح چولی خوشوازه وی خلق به ورته عالم وی خو عالم نه تپوس وکړه چې دا عالم دی که نه دا خو مداري دی نو هغوی دا قسم پیدا کړي ځکه چې یو قوم دی نو د هغې قوم په جامه کې دی امامتۍ پې کړي پیرو مریدو پې کړي خو چې څنګه دروغجن پیغمبران هم راځي نو دروغجن پګان هم راځي د رښتوني او د دغه خو پته لګي هغه علماو ته پته لګي چې دا عالم دی که دا عقل دی دا استاد دی او که رښتوني نو دغه شان هغوی به پادریان مختلفې حربې به استعمال د هغوی دا پروګرام چې اول خو دا ملک پرېږدي نه ځکه دا خو آباد ملک برطانیه ګرې د ګټو سنګلاخ او د شبلور ځمکې جزیره ده هېڅ زرغونه نه بغیر د شکربټو الوګانو نه ورسېږي دا چې څومره دولت دی هغوی د دې ملکونو نه ووړي او دنیوي محنتو کې ملک اختلافات د دې ځای د محلاتو لالونه پراته دي او د دې ځای قیمتي هیرې د هغوی په تاجونو کې لګېدلي او د دې ځای قیمتي کتابونه هغوی خپلو په طوفانو ته رسولي دا خلک یې دغه شان پکګې ټوری باندې واړي یو پادري مشو
اب اعلانات کو کہ قرآن شریف حق کتاب نبی انجیل حق دے اما سر چکم ملا بحث کی زور دے ہر بچے بات کیا چاہتا ہو حکومت کیا کریں سب دے پڑی جس کی لاتی اس کی دیں علماء شاہ عبدالعزیز صاحب اللہ علیہ وآلہ یہ سیدہ حدیث بار بار اعلانات کے طور پر عباس ہوتا ہے اذن عباس کم تاخد عباس خلق نوے اور پر کل جیسے صدا بسد دیر کہ حکومت چاہترے اغلہ بسد سزا ورکی خبر خطا خبر نقلاتی کلمہ لکوتت منکارن فی شقی ازلین فیہا تعلمون کی تب سمجھتے ہیں انہوں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد کلا پنسیت کارن کی کلا بدا خنجر نکارن یہ خنجر منیوی یہ سیتو اثر بات کبھی بجی وجود رخلا باس اعلانش مناظرے گئے خلق دین مصرف کول تبی طریقہ اخفل غرزون بین کول اخفل دغلے مقام زمین تحضیب چاہ دا انگریزی سے بچا مسلط اکرے دلتا وزا پوری زمین دا حاکمان دا چاہ غلامان دا سیمون غلامان کرو کو جنازے لزمین لیدران چرتا فرض کروانی ہم تا انگریزے کے خبری کے حلقہ تاثر پلے جو منیسا دنیا کے ہر قوم تخصل جب و تحضیب فخر گئی اور زمین دا قومیت بچغ والا پپردو تحضیب فخر گئی پپردو لیران خیل کرد جب ازدکول سعید نہ دے ہر جب ازدکول بکار دے امان ہنر دے خدا رنگ و تحضیب و دیت دا عزت پا نظر کول او دا فحر گن دا خسن پختو خوی سرکاری جب درویدیش او فارسی گر لطول دنیا کی یو ملکی فارسی جب ایران آدیش خلا فخر بکے عربی دا سر لس ملک سرکاری جبا دا فخر کے روس پخفل جبا فخر کی فرانس پخفل جبا فخر کی چین پخفل جبا فخر کے ملہ دا انگریزان غلامان تاریخ دی نا پا انگریزو فخر زمین چھٹی بدلکے زمین ولانا ناس سے بدلکے زمین تحتے زمین حکومت غلام السن دیتا عذاب نو عذاب دالیشی چی دی جب اختلشی و دی قانون اختلشی و دی تحضیق اختلشی او دا ذکرنی که یہ چلیدان دمون غلامان دی چلیدان غلامان ہمدہ لیدران حاکمانی کلا یو کلا بس دا اس میں مال دنیا ہوگی منتبه غمسته یوسف لندن سفر کش پارا که لندن کی مدولی دلا لندن که دار لندن کی ایدا خبری نیست یوسف پا دلی فخر که یوسف پا امریکا فخر که ملگی و زمون لار جدا دا لیلہ و مجنون خلق یاد ہے اور دا حضور پاک زمانی پر نزدیک ارشید مجنون عبداللہ ابن عمر لی دلو بن تابعی
زمون په کتابونو کې یو غټ کتاب د 15 جلده کې د کتاب الاغاني پنځم جلد کې د مجنون او د لیلا بیان مجنون شاعر هم دی یو ورځ د لیلا کور طرف ته روان دی ټول خسو اوښه یې لنګه وه نو بچي کور تړلې پرېښې نو چې په اوښه کور وي دا مهار یې لاس کې وي چې هغه کلي ته به نږدې کېده ده باندې به یو حال راغی ده د دماغ کار نه کوي لکه ویده نو هغه مهار جلد د لاس کې سس شو نو هغه اوښه به بیا واپس شو چې لږ ساعت پس به وکتل چې دا خو زه بیا واپس شوی نو بیا د اوښې جلد راواړم د هغې معشوقې د کلي په طرف نو چې څه ساعت به روانو چې ویښ به خو ټیک به خو چې حال به پرې راغی سترګې به یې ویده شو نو بیا به اوښه واپس شو دوه درې ځله یې داسې چل وکړو بیا یې داسې روانوي د معشوقې د کلي په طرف اوښه بیا واپس نو د اوښې نه یې راټوپ کړي زما د اوښې نیسي او عربۍ کې یو شعر وي عربي وایي هوا ناقتي خلفي وقدامي الهوا وإني وإياها لمختلفان زما معشوقه مخکې ده زما د اوښې معشوقه وروسته پاتې شوې ده زما د دې جیل نه راځي زمونږ لیډرانو قبله په لندن کې پرته ده او قانون یې دغه دی تهذیب او تعلیم او تنوع او زمونږ قبله بیت الله شریف ته او احکام مدینه منوره کې پروت نو زمونږ او د دوی جوړ نه راځي دا چې څه مصیبت کې د دوی مردارو د وجه نه دغه انګریزانو پالیسي د ما را روانه وه بلکې د هغې نه زیاته خرابېږي نو شاه عبدالعزیز صاحب ته وویل شو نو صاحب د سره باسه پرې باس کړو او پادریانو لوی جلسه کې اعلان کړي خبرې وکړې د عالم پاڅېد د هغه د یوې یوې خبرې جواب پادري پوه شو چې دا عالم دی زه خو خلک دوکه کوم خو خلک دې خو نشم دوکه کوم وایي صاحب باقي خبرې به سهار نه کوئ ډېره ښه دې لار سوچ کوي چې څه مه تېرې کړو یو وارنشي پیدا کړ ټول او خپل انجیل یې پرې غوړ کړ داسې وارنش چې هغې باندې اور اثر نه کړي او په ټوکره کې یې تړلی خپل کتاب راوړو سهار له مجلس کې کېدرېد ورونو پرونو ما هم خبرې کړې وې د مسلمانانو د مشر هم خبرې کړې وې خو دا خبرې په خبرو نه خلاصېږي زه یو خبره کوم که مني نو بس زر به خلاص شي زه د خپل کتاب ته حق وایم او دا مسلمانان د خپل کتاب ته حق وایي نو دې میدان ته به ورو دوی به د خلقو مخکې دا خپل کتاب ورته وغورځوي او زه به م غورځوم نو چې کوم یو پاتې شو دا به صحیح وي چې کوم یو وسوځېده دا به دروغ دا څه خبره نه ده او خلق ته دې کوي کتاب په پاڼه د پاڼه خو سولي چې به وي خلک چپ شو چې واقع دا خو بیا خبره ده او څرګنده علامه ده دا شاه عبدالعزیز صاحب پاتې ده عالم ورو تاسو خو د ده خبره واورېده یاو زه د ده دا شرط منم هسې نه چې دوی به ووایي چې دا نه ویرې خو زمونږ په دین کې د هر کتاب عزت نو د خپل کتاب عزت او احترام څه کوي مونږ د انجیل شریف عزت هم کوو
ورته غورځول دا بیدوي ده، خو چونکې دوی ویلي دي او که زه یې نه منم نو بیا به وایي چې لاړ جر شه. زه د دې کتابونو د عزت پاتې کولو دپاره ورسره یو شرط زیاتي کوم چې خبره مو منلی شي او د دې کتابونو د عزتي نه ونه شي. هغه دا چې دوی به د خپل کتاب خپلې سینې پورې وتړي او زه به د خپل کتاب خپلې سینې پورې وتړم. دوی به م اور ته ورټوپ کړي او زه به م اور ته ورټوپ کړم. نو بیا به ګورو چې کوم یو سړی سوځي او کوم کتاب سوځي او کوم یو پاتې کېږي. انګرېز وي نه وي زه خو دا نه کوم. یو پوهېږي د 2000 نه زیات علما یې قتل کړي او مختلفې حربې استعمال کړي. دا هغه پالیسي ده د دین د ختمولو لپاره. ځکه چې عالم ته سپکه وکړي خو دین سپکه نه وکړه. دین موږ ته څه وښایي، لیډر خو نه ښایي. عالم د امت خیر قطعا چاته بده خبره نه کوي، دشمن تم بده نه کوي، هغه تم دعا کوي د هغه خیر غواړي، خو چې څه وایي نو د ده د خیر دپاره یې وایي او د قوم او د ملک دپاره. داسې خبره به نه وي چې هغه به د بې خیرې. که مونږ چاته وایو سینماګان زه پخپله عالم نه خو د هغوی بیان نه کوم. نو دا وایي چې سینماګانو له زور مه ورکوئ، نو دا بده خبره ده. په سینما قوم تباه کېږي که ښه کېږي به. دا بچي چې تباه شي د دې اخلاق تباه شي، دا ترقي ده که تنزل؟ یو وزیر ته مې ویل د دې ځای نه الله ما ته پکې مونږ کې یو ښه سړی یم راته ښکاري. نو د رزق ګټېدو خو ډېرې ذریعې دي، نو 15 سینماګانې یې خپرې کړې، بل کار ولې نه کوي. او دا د خرفای په شکل وه. ما ته وایي پلانکي ځای کې میل خرڅېدم په سود خرڅېدل، ما وایي زه سینماګانې دې کوم، ما وایي سینماګانو باندې خوند مه کوي. بیا مې ورته ویل ما له خطونه وایي دلته اوس هم یو خط را سره جیب کې پروت چې ډېر ګنده فلمونه پکې ښایي، بربند اخلاق سوز. نو ما ته وایي ساده فلمونو له څوک راځي. دغه وزیر وایي مولیان خلک د ترقۍ نه وباسي په تقریرونو کې. هلکه دا ترقي ده، دا چې تاسو ته دا بچي د پښتون قام چې په بد اخلاقۍ عادت شي او پیسې ورسره نه وي، دوی به څه کوي؟ دوی به د مور نه پیسې پټوي که به نه پټوي؟ دوی به غلا کوي که به نه کوي؟ دوی به د پلار تماشه پټوي که به نه پټوي؟ او چې هغه فلمونه ویني هغه جنکي هلکان او د ده وادي دوی به څه کوي؟ دوی به ستا په خور ورځي او ستا په لور. دا د هر مسلمان خور زمونږ خور ده، دلته په هندوان نه اوسي. او ستا په لور او زما په لور او ستا پرندار او زما پرندار به ورسي. دا چې سپي جوړ کړل، سپي دا خو ترقي نه ده، کارخانه والا جوړه کړه، کالج والا جوړ کړه. دا د چا نقل کوي؟ په لندن کې داسې دي. نو چې د لندن تهذیب دلته خوره تا څه خیر ورسوي دې قوم؟ ته د قوم دشمن یې که د قوم خیرخواه؟
نو یاره دا موریان خلق د ترقی نه واسي ترقی څه ته ترقی دې ته اوس بالا ایثار محکته چمن کې د جواره یو لوی ما ته چا ویلي دي دې ته نیم خوا کماندر ورته اجازت کړه هلکه دا قوم چې تاسو جوارګر کړ د دې انجام به شي جواری ښه کار دی د قوم ته د اخلاقو ځای جوړ کړې د دوی د تربیت فکر وکړې د جوارۍ اډۍ ونه جوړه دا په امریکا کې جواري کېږي ځکه امریکا او لندن د خدای مردار کې د هغې د جن نه خبر یې د هغې که نقل کوی نو په مصنوعاتو کې وکړې کپړې جوړې کړې لارې موټرې جوړ کړې جزونه جوړ کړې بمونه جوړ کړې په بد عملو کې مه کوه ولې ځان هستي ختموئ تاسو نقلیان یې بیزوګان یې موږ خو بیزوګان نه یو موږ خو مسلمانان یو او خپل پیغمبر لرو کتاب لرو قانون لرو تهذیب لرو ثقافت لرو د چا نقلیان کېږي دا لیډران او دا حاکمان دي او دا وزیران دي یو وزیر اعظم ته مې وویل یو ځل مجلس وسملې کې تاسو د کرکټ نه ولې دومره زور ورکړی دا قوم په څه غم اخته کړی ټلویزیون خو زه نه ګورم ټلویزیون کې ما اورېدلي دي په ریډیو کې نیم خبرونه د کرکټ هلکه دا څه شی دی قوم تباه که اخلاقي اهتمام ما ته دوه درې خطونه راغی چې ته د لوبو دا ولې داسې او وزیر اعظم وایي ته د لوبو نه مخالف یم نه د لوبو خو یو حد وي که نه سکولونو کې کالجونو کې دې کوي واره دا دومره لوی حیثیت هم ورکوي دا د دوه وجو نه نقصاني دی یو خو دا چې یو قوم دومره خواري چې زاړه غنم هم د خلکو نه په سوال غواړي او زړې بړستنې م غواړي او ما ته ګوډه اسلحه م غواړي او دومره قرض یې پرې چې د سود ادا کولو دپاره په سود د خلکو نه پیسې اخلي هغه په دې ابسیاتو پیسې لګوي که انګرېزان کوي د هغې مونږ ټول قرضدار یو د هغې د سود پیسې د هغې سود نه چې سود وباسي هم ډېرې دي او د هغې خو جون دغه دی بزوګانو جون دی بزوتوب هم ورسره کوي خو خپل کار هم کوي زمونږ دا خالص بزوګان شي نو ما یې د بچون هم تعلیم ختم حلالتوسون هم ختم د هر هلک په ذهن کې دا ده چې زما لوی کمال دا چې زه کرکټي شم هندوستان نه لوبه وګټله نو فتح جشن به منو کړو هلکه خلک در پورې خاندي زناورو کشمیر فتح کې فلسطین فتح کې په بوسنیا او هرزګوینا کې په مسلمانانو څومره لوی ظلم کېږي چېرته زړه کې درد راغلی دی زمون مجاهدانو ته ضرورت دی که کرکسیانو ته کرکسیان مردار دي وي دا چرسیان پوډریان دي وي دا لکان چې دي پوډر یې ځان سره وړي چرسون امت بدنامي خپل اسلام او دین بدنامي اول ته شرابونه هندوستان کې چې کرکټي د لاهور دا ټول هلکان راشي چې څه بد عمله یې غټولې کوي هلکه دا څه شی دی چې تاسو یې کوئ دا نوجوانان هم ته څه تباه کړه د دې بچو ذمهواري دا د چا په سر ده حکومت چې یو څیز ته اهمیت ورکړي د ټولو خلکو توجه وشي نو دوی وایي د ترقۍ نه خلک وباسي دا ترقي ده که دا تنزل دی دې هلکانو له روزګار پیدا کړي
دیتا سینسی علوم ہے زمون شیرین خان و جہانگیر خان تاجت نشتا زمون بہادرانو تا ضرورت تو دنیا کی ہر دے مسلمان پا جنگ جو پکی کمزور اور زمون لیڈران و بادشاہ یا پا کرکت مشغول دی یا دخل ترکو پا جنگ مشغول قسم دے دینی حمیت تو ورد انگریزانو خطکی کہ دین کار کو لیکن منتا خلق بنیاد پرست عرب و باقی ذکر چدا بنیاد پرست زندان پابندی لکا ذکر بنیاد پرست دنیا بنیاد پرست حالکہ من بنیاد پرستی من بنیاد پرستی فمانا نکے کہ تخبل دین فخر کل بنیاد پرستی نمونی بنیاد پرست آکد انگریزان تالی سکتی دل عزت کنو دنگ تزمون سلام بعض انگریزان تالی سکتی سیگے دیرہ کر باوی تحذیب و پا جب و پا قانون و پا خبر و پا خود فخر کایا من ندغنی من خدای امت پیدا کری و جهان حکومتین کے ملکون تم بجن صلح و دلو قام کی دنیا کی اگر لی عزت مندے دو دید وجن مندے عزت مندش معارض النور بعد امریکی و بعد شیطانان پا مشکل اشاعه دین بدنامون و علماء بدنامون بعد شیطانان بده لا خبرنا بعد قام بطبعه ذریعه و بالا ایسار کارا چکن دو جواره دا غری من دے مذمت کر لیکن نور دیکھے دا فحاشے عدی جوری جی من دے استدد وصول سنماغانو دا سنماغانو ترسی واری من دا خلق سپکا واری چی خلورو کی دے عمر یہ مسلمانان بچی خراب ہے کمزوری ہوتا عرب کے ہم اقل خلق بنے تاکہ غلط بنے داغی اگورا کی سوچ کے معلومی کے مرے کے بلا سا وقتے لے خدا سے نہ کہ بیو بد دوازے نسل نے کانو تم سے تکلیف رکھ کامل زمین لمن خدا دے کے اخوائے چھے سڑے نقصان کی ہیلی کے زہم میں بھی کچھ درد سری قدا کی طریقہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ حدیث طریقہ درد سری نظر آیا ہے صرف تحیات ذکر آیا ہے ہم دا حضور تاکہ و دخطے تمہیں کے دراز و نیاز وقت داخلی شیئی اما غشان برقرار پاسی شیئی درد سری سوائے ما عشان بوائے چی پمانزی کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد لا سبا داخلہ قطار درد شریف یا رسول اللہ کہ دی داخلی چاہا اوری دلتا والار دناس کے ندالیر خلطا کی بھرا زمان کل پیغمبر پا مدینہ منورہ کے خفتے انا پیخور پا کسی کنی گردی درد شریفہ طریقہ ہے کہ سنگا پما اللہم صلی لا درود شریف نہیں رہا چاہیے کی رفرین کی شکار میں جمال الوجود بهدي